ډېر ښه د کوم ځای ګجر یې ورور جانه؟ زه د سوات ګجر یم. ولا زما ګجري نه ده زده کش کې مې زده وی چې تا سره مې په ګجرۍ ژبه خبرې کړې وی قربان. په خدای یقین کې چې ما ستا خولې نه اورېدلي دا زما روغ دی. زه په ګجر قوم باندې ویاړم، ډېر زحمت کشه قوم ده. زما ډېر په افغانستان کې ویډیوګانې ګورم او ګجر قوم چې موږ سره پاتې سوی ده، خصوصا ګاونډیان موږ سره پاتې سوي، موږ دپاره ډېر خدمتونه کړي دي، موږ سره ډېر ښه وخت تېر کړی ده، ډېر شریفه خلک دي، بې ضرره خلک دي ورور جانه، بې ضرره. نو زه خپله په ګجر قوم باندې ویاړم. بلکل. تاسو څنګه یې قربان؟ تاسو چېرته اوسېږئ اوس هلل دپاره چېرې اوسېږئ؟ سعودي عرب کې یم. سعودي عرب کې څه کوې؟ کار مزدوري. ته زما ګجر ورور یې، ما ته خپور اصلان سره فالو کړلی. تھینک یو، ډېره مننه. په انګلیش مې د ځکه وایي چې ته په کینیډا کې نه زه تا ته ځکه چې نه وایم چې ستاسو ژبه چې ده هغه بدله ده، نو تاسو چې هره ژبه ما سره وکوئ زه ورته ښه راغلاست وایم، ځکه چې ستاسو ژبه زما نه ده زده، او زه کوشش کوم چې زده یې کړم، او نه پوهېږم چې څه شي نه یې زده کړم، که تاسو راته لاره وښیئ. کتاب یې شته که نه؟ افغانستان کې خو دنیا په یوټیوب کې راځي دومره دي چې حد نه سوا زما سره ملګري دي. تاسو په خپل منځ کې ګجراتي ژبه خبرې کوئ؟ کله ناکله کوو، یاره شوې ده پښتو اکثر وایي. په کور کې تاسو چې کومه ژبه کوئ؟ او کوو پښتو کې. پښتو کوئ که ګجراتي کوئ په خپل منځ کې؟ تاسو که تاسې ما ته په ګجراتي کې یو څو خبرې وکوئ چې زه پوه شم. کالو چت که سلیمان صاحب ستاسو زنګ نه ده راغلی، ته ما ته ګجراتي کې یو څو خبرې وکړو چې زه یې تا نه واورم چې چی راته وایې. تو کسو چنګو یاره ته ریکارډینګ هم کې خیر د مشکل نه ده. تو کسو چنګو ته څنګه یې ښی؟ تو کسو چانګو ډېر ښه. او زه باید درته چې ووایم هو چانګو تو کسو هو چانګو تو کسو. الحمدلله. ډېره مننه ګجار وروره چې موږ سره راغلی، ما فالو کړي، انشاءالله بیا به سره آینده کې زه تا نه هغه سوالونه نه کوم چې ته مانه خفه سې، ځکه چې د نورو خلکو په وړاندې باندې ما ته تاسو ډېر زیات مقام لرئ. ډېره زیاته مننه ورور جانه چې راغلی خبرې دې وکړلې. ښه ما یې دا د جغرافیې پکې دا یاد دی، خو ما یو د افغاني ورور نه تپوس وکړو، زموږ سره دلته ډرایور دی، زه هم ډرایور یم. هغه وایي چې جغرافیه خو په انګلیش کې د ځناورو یو چینل دی او داسې خبرې دي. زه خو تقریبا زما 2 کال وشو چې ستا دا خبرې زه اورم. هر سړی چې راځي که پاکستانی که هر اکثره پاکستاني وروڼه دی دا تپوس کوي چې یار لکه جغرافیه څه ته وایي. نو ما دا څه شی دی؟ زما سره افغاني وروڼ دی، اوس لاړو کنې ستا به مې ورسره خبرې هم کړې وي. ډرایور دی موږ سره دلته، زه هم ډرایور یم، هغه هم بس ډرایور دی. ته ډرایور یې؟ خو بیا ملامت نه یې چې جغرافیه نه پېژنې، ظالمه خو که ته ډرایور نه وای جغرافیه دې پېژندله. نه پېژنم که نه. سلام علیکم زیدانه. علیکم سلام ورور جانه، مخ دې ښکاره کړه. زه تا ته وایم چې جغرافیه څه شی ته وایي قربان، صحیح ده؟ زه خو نه پېژنم جغرافیه. جغ وایي ځمکې ته، رافیه وایي بیان ته، چې دا یوناني کلمه ده. دا یوناني کلمه ده چې جغ وایي ځمکې ته، رافیه وایي بیان ته. یعنې جغرافیه د ځمکې د حوالاتو څخه تا ته بیان درکوي چې ځمکه څومره اوبه لري، څومره لوړې لري، څومره ځمکې لري، څومره معدنیات لري، څومره حیوانات پکې اوسېږي، څومره نباتات پکې ژوند کوي، څومره لوړې لري، څومره ژورې لري، څومره سیندونه لري، څومره بادونه لري، څومره چې لري. جواب صحیح ده ورور جانه، دې ته وایي جغرافیه. یعنې موږ د ځمکې د احوالاتو نه خبرې چې ځمکه کې کوم حالات روان ده، په کوم ځای کې موږ بلډینګ جوړولی سو، په کوم ځای کې سمندر ده، کوم ځای کې خطره پیښیږي، څومره باید تاداب وویل سي چې کور منزل جوړ سي، په کوم ځای کې ښایسته غنم کېږي، په کوم ځای کې ښایسته، دا شیانو ته وایي. صحیح ده قربان؟ اوس خو د زده کړه. بالکل قدرمن شي. ما خو لکه ډېرې خبرې ستا سره لګوم، زه ټراینې کوم، کوشش کوم، خو ستا سره خبرې نه کېدې. خو داسې ډېر کسان پکې ته راځي ته ورته دغه سوال کوي، نو ما یاره دا به څه شی چېرته نه پوهېږو. تاسو کله د پاکستان ترانې ته ولاړ یاستئ؟ مونږ خو د 4,500 سال نه بعد یو راغلي د افغانستان نه یو. پخوا محمود غزنوي سے پیژنې ته؟ محمود غزنوي، سلطان محمود غزنوي دې زموږ وروسته د حضرت آدم علیه السلام نه وروسته لومړی شخص چې بوتانو ته مات صرف ستا یو خبره زه کټ کوم، خپله خبره زه تا ته مخې ته کوم. نومونه خو مونږ دغه نه یو، خو لکه بیا معذرت سره یو خبره زه درته کوم. قومونه الله پاک صرف پهچان دپاره پیدا کړي دي. زه دا نه یم چې ته داسې یې، زه داسې یم یا بل داسې دی، نه، داسې به نه وي هېڅکله. یو سړي ته چې ته
یو وخت ته نسی کنه دا نور ټول تا ته راځي چاته به داسې نه وي چې ته ترانې ته داسې کله ولاړ یاستئ ګجر صاحب ترانې ته تاسو د پاکستان ترانې ته کله ولاړ یاستئ د پاکستان ترانې ته د غوږ ایښی د ویلې دي نشته ماته معلومات در سره شته نه یو انپړ سړی ماته نشته معلومات دا چې دا په فارسي باندې چې دا چې پاک سرزمین دا دغه ترانه دې ته تر اوسه ولاړې داسې ولاړې یو ځای کې چې انډیواله ویلې دي کله یو زه خو ځان لږ دلته راغلی یم مزدوري کوم زه خو دې ته نه یم ولاړ یا بېشکه منم دی ګجر صاحب فالو مې کړلې انشاءالله بیا سره خبرې کوو صحیح ده قربان ډېره مننه قدرمن شه د الله په امان ګجر صاحب را باندې ګران ده ځکه چې ډېرې ښې خبرې